د سرتاسري امنيت خونديتوب او د برېښنا رسونې خدماتو په برخه کې مناسب فرصت. د راپور چمتو کولو پر مهال زموږ پام دې ته وړي چې په هیواد کې د سرتاسري امنیت په خوندیتوب سره لرې پرتو سیمو ته د برېښنا شبکې پراختیا په برخه کې د فرصت برېښنا شرکت تخنیکی کارکونکو لاس تر بل هر وخت پرانیستی دی. دلته د کاپیسا برېښنا ریاست تخنیکی کارکونکي د دې ولایت تګاب ولسوالۍ انارجو کلي اوسیدونکو ته د 250 کیلو ولټ په ظرفیت د یو ترانسفارمر اصلاح او ګټه اخیستنې زیری له ځان سره لري. فقط 2 ورځې الا 3 ورځې کې خیر سره موږ د خلکو ته برخه کوو. بس تګاب ولسوالۍ انارجو کلي اوسیدونکي د تخنیکی کارکونکو له هڅو قدرونه کوي او په نږدې راتلونکي کې ورته د برېښنا رسیدل تر بل هر څه ورته ډیر د خوښۍ خبر دی. دغه محل برق نه لري، موږ ډیر مخکې په تکلیف سره او په مشکل سره اوس موږ ډیر شکرداري د الله څخه غواړو چې دا غورونه زموږ ته خدمت کوي او دغه برق موږ ته راکشي او موږ ډیر تشکر ترنه کوو او راضي ترنه. نو تقریبا د سپک روکا چې 250 شاوخوا کورونه چې د بازار ماحول سره پراته دي اوس هغه ته برق نه وو، زغره ان شاء الله سره روان دي. 250 شاوخوا کورونه دي چې د برق راځي ورته. د برېښنا شرکت نه موږ دغه قدردانی کوو، خوشاله درسي چې د برق راکش ک موږ لپاره بکسې ته ضرورت دی، کوم لنچ کوم بوتل لري هغه ته ضرورت دی او نور ولسره ټول خوشاله دي. د دې ترانسفارمر اصلاح چارې شاوخوا 1.8 میلیون افغانۍ لګښت لري چې ټاکل شوی په کلیوالي سیمو کې له 300 زیاتو پیرودونکو ته برېښنا ورسوي. ساحات روستایی تا 300 مشترک میتونیم که از تامین انرژی کنیم، اما در ساعت به خاطر استانداردش هم 250 مشترک میتونه. د کاپیسا برېښنا ریاست تخنیکی کارکونکي د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې د برېښنا رسونې خدماتو ته ژمنتیا لري او له پیرودونکو د برېښنا لګښت پیسو پر وخت تحویلولو کې د جدي همکارۍ هیله لري.